کوم ځای کې دی اربکی دی بله ورځ راغلی و دا یو مالدار شکایت یې لري څه نومېږي ډاکو منګل څنګه منان یو ځای داسې نومي وایي هغه د مار ګیم والا دی چې د ورځې 1500 خدای دې دای خوار نه کړي هغه ګیمونو والا ده مخکې د مار ګیم کو اوس هغه پبجي کوي نو هغه کې کسه لرې که هغه نو چې شاید هغه لوده هغه حزبیان ورسره یو ځای سوي دي خبر یې حزبیان هم وروره ګوله داسې پرتګاښ ته لاس اچوي چې هغه مخکې نه شکېدلی هلکه یو مضبوط شی ونیسئ چې د چا خبره داسې شي پورې زانګي چې هغه په خپله په دیکه باندې نو حزبیانو بېچارهګانو نن لار ورکه د الله دې دوی هلاک او تباه کړي ابېګا یې وویل وایي هزه وایي دا ګلبدینو چې خلکو ته جهاد وښودو کنې د مونږ د بچیانو د نسلونو نومونه به رامسنګ او کرملین سنګ مال نو قسم خدای که خو دغه خو جهاد نه ده کړی جهاد خو هغه وخت مدرسې کړی علماو کړی ده د جهاد غږ یې کړی ده او له پانتون او له دې نه مال اپلات یې مه ولئ هغه وخت موږ علما په شهادت رسول د جهاد په وخت کې مشران مو په شهادت رسول او اوس هم هماغه دنده وه د عیش سره تاسو تړون وکړه له بوش سره تاسو ټلون وکړه بلیک واټر سره تاسو وکړه ظهور هم لکه شیطان په لغمان کې وکړه او راجیک سوی دا جګړه مو نامقدسه جګړه بلله زوی د چې تر اوسه پورې په اروپا کې لوڅه کونه ګرځي هغه د هم راجیک سو په طالب تاخت و تاج کوه لیکن امریکایانو واښه درته وانه چول نو بیرته بیا 180 درجې او دا د تړون خبرې چې کېږي تړون مړون نسته چا سره او د مونږ په خلاف چې هر څوک خپل اسټډیو استعمالوي د کټپیش جواب په سوک باندې ورکوو لاس د اخلاص وي اکسپایر ټوپکماران هغه خلک چې د افغانانو ارمانونه د جهاد ارمانو باندې دارې وکړلې هغه هېڅکله د جهاد نمایندګي نشي کولی هغه په اصطلاح جهادي رهبران بیا وایم چې د امریکایانو په غېږه کې رزق کوه رزق خوړه همدغه د دوی قمندانانو قمندان جنرال همدرد جمعه خان همدرد څوک و څومره افغانان د امریکایانو سره په شریکه په شهادت ورسوه د معارف وزیر وردک څوک و فاروق وردک دا اوسنی د جهاد د جلال آباد والي دا حزبی نه ده تاسو خو په هغه وخت کې غوڅ اکثریت وزارتونه د حزب د ګلبدینو او بیا په رهبر مو په جهاد کې لګیا او دا څنګه جهاد ده هلته حزب مو په سنګر کې بیا وکړه چې موږ روسان په زور ویستلي موږ تړونونه نه دي کړي روسانو تاسو روسان نه دي ویستلي تاسو د شمشتو په کیم کې پاپل خرڅوه مجاهدینو جهاد کوه تاسو د همغو مجاهدینو په ارمانونو باندې دارې وکړلې زمن مو تر کولاب او تر مسکو او تر فرانسې او تر اروپا لوڅې کونې ورسولې لورګانې مو د امریکا سفارت ته ویوړلې عذرونه مو کوه موږ داسې سوله نه غواړو قسم په خدای چې داسې سوله چې ګلبدین کړی چې طالب مشران یې وکړي چې په همغه ورځ باندې زه ترېنه بېزاري اعلان کړم زه مړې سترګې په کابل کې نشم ګرځېدی زه به اوچتې سترګې ګرځم نیغې سترګې به ګرځم د شهیدانو له ارمانونو سره به موږ ځو موږ به د دې ولد د مجاهدینو د وینو له ارمانونو سره کابل ته ځو موږ به له لنچرو له راکټونو سره کابل ته ځو مړې سترګې له معاهدې سره نه ځو زه داسې نظم چې د ما مشرانو ته دی په ډالرو باندې یو بلډینګ ونیول سي او زه له کابل مزدوره اداره ومنم انتخاباتو ته لاړ سم انتخاباتو کې تا خپل حیثیت ولید 15 رایې دې ګټلې وې تر تا شم لوګری ډېر ښه و ګلبدینه چې هغه درېدلی وای 1000 رایې خو به یې ګټلې وې لیکن هر وخت چې د طالب په خلاف باندې لګیا یې د جهاد ټیکهداري د ګلبدین نه ده نن یې په صفا الفاظو درته وایم جهاد د افغانستان مظلوم ملت کړی ده جهاد د ما او د تا پلار کړی ده جهاد د ما او د تا مشرانو کړی ده نه تنظیمونو همغه وخت کې د ګوتو په شمار موضوعونه چت دي سوری کو لږ صبر نیازي ته ووایه چې پرونه ډارې کوي چې پنځه کوی وژلي هغو ته ووایه هر خاین هر غدار هر مردګو چې سر راجګوي حزبیانو به خپل غیږ ته نږدې کړي د طالب په خلاف باندې استعمالوي معاهده د څه شي معاهده مو در سره کړې ده زه طالب نه یم زه له طالب نه نمایندګي نه کوم د یو عام افغان په صفات وایم ګلبدین د مونږ قاتل ده د ما کور یې ورار کړی د ما خو صرف شهادت رسولی
شهید مولوي نصر الله منصور سره په یو موټر کې مولوي ظفتو خان د ما خو سر ده د هغه وینې زه تا ته نشم بخلی خدای دې وکړي چې طالبان یې در بخي که نه بخي خو دومره وخت مو نه درتیلی لیکن ته چې د طالب په خلاف باندې یو مار گیم والا راولي او په خپل سټډیو کې د طالبانو توهین پې کوي او د امارت اسلامي د مشرتوب القابونه ورکوي بیا د دغه ایکسپایر ټوپکمار همدغسې ټکوم دا ګلبدین سیاتانور به ورته پیغورونه ورکوو چې دخترای ته به سفارت امریکا بوردي خبردار د موږ مشرانو پسې به خبرې نه کوئ د موږ سرې کرښې سرې دي صفا او پوسکنده درته وایم چې تاسو د شهیدانو په ارمانونو دارې کړي دي تا خپل زوی لکه چاکلیټ ته چې 14 پوښونه ورکړې داسې دې ساتلی لیکن د خلکو زمن د روسانو د ښکېلاک په وړاندې شهادتونه ورکړي دي هغه جهاد مقدس جهاد لیکن تا د مجاهدینو د شهیدانو د کونډو یتیمانو په ارمانونو میتیازې وکړلې ته وې چې کابل د په کنډواله بدل که ته وې چې د موږ 6,000 چاینا ټانک د کباړ که ګاونډي هیوادونو ته ته وې چې د موږ 400 تیارې د کباړ کړې ته وې چې د بالایسار ماڼۍ د په کنډواله بدل که ته وې چې 15,000 کابلیان د شهیدان که د تا وحشت اردو د دې منځه وړې ده اردو د افغانستان شاهین صاحب لطفا مهرباني ته وې چې دا ټولو بدبختیو ته د لار هواره کړله ځکه نور تنظیمونه ګرام بولي هغوی په خپلو منطقو کې ګرامو د ما په منطقې کې په لوګر کې حزبیان غټ اکثریت درلوده په هر یو کیلومتر کې د پاټک اچولی هلک د هلک ته نکاح کوه د خلکو ناموسونه مو لوټل طالب تا مجبوره که چې اسلحه راواخلي طالب تا خاین مجبوره که چې په مقابل کې دې ودرېږي له دې ملت نه د دفاع په خاطر باندې وینې توی کړي ته وې چې جومات او مدرسه د یتیم که ته وې د ټولو بدبختیو عامل وګرځېدلی که ته شرعي نظام دی راوستی وای په سید اعظمۍ د غاړه ویستلی د دوستم په سرګروپۍ د غاړه نه ویستلی ته وې چې له دوستم سره د ائتلاف وکړه ته وې له داعش سره د ائتلاف وکړه ته وې چې له ګیلام جامو سره د ائتلاف وکړه له هزارګانو سره د ائتلاف وکړه له مسعود سره د ائتلاف وکړه له رباني سره د ائتلاف وکړه د طالب په مقابل کې تر وروستۍ سلګیه پورې ودرېدلی لیکن له خپل منافقت او رضالت نه وانه وختلی نور مونږ نشو کولی چې د شهیدانو په ارمانونو لوبې وکړو یو خاین یو قاتل یو کوتاه طریق د ټولو بدبختیو جرړه د ټولو بدبختیو مور جنایتونه پټ کړو زه من حیث یو افغان نور نشم کولی چې دا وزغمم چې د یو خاین د یو پاټکي په جرمونو باندې پرده واچوم ولو که سبا وجل کېږم خیانت مو کړی له جهاد سره مو خیانت کړی د شهیدانو په وینو مو امتیازې کړي دي دا تاسو د جهاد ثمره ماته راوښیه د روسانو د وخت د جهاد ثمره د کابل رانول شو د کمونیزم او د سرو لښکرو ماتول د خلکو په ناموسو داړه اچول سو د کمونیزم ماتول د سرو لښکرو ماتول هغه ظلمونه فشیرون د اسرائیلو صدر اعظم نه وکړي تاسو وکړل تاسو وایئ چې افغانان مو په تله تلل پیسې مو ترې اخیستې تاسو وایئ چې د زرداد په نوم مو سپی جوړ کړی و له خلکو نه د خلکو ناموسونه یې داړل تاسو وایئ چې هلک مو هلک ته نکاح کوه ورسئ د زرداد هغه کړي انټرویو خو واورئ چې هغه څه وایي دې ته د دې ټولو جرم و جرایمو درس او تدریس چا ورکوه هغه وایي چې ما د حکمتیار له خوله مې غلطه سوه د ګلبدین بغیر اجازې ما سرګټ نه سو وهلی دومره لوی جرمونه یې بیا څنګه کول خو تا اجازه ورکړې ته وایې چې د علماو په سر د له وروستو نه ګزارونه کول نور دا سپي په سوشل میډیا کې درو تړه له هر مایک نه چې د تا طرفداران راځي او په طالب مشرانو گزار کوي مونږ ته د زغملو نه ده زه من حیث یو افغان د یو طالب خواخوږي هغه درد چې د فدایانو د اجتهادیانو د ما په زړه کې ده خاینانو ته دا اجازه نه ورکوم چې د مونږ په شهیدانو باندې هغه وکړي او که دغسې ارمانونه چې د روسانو د جهاد نه وروسته پاتې سو خدای مکه خدای مکه خدای مکه د طالب له جهاد نه وروسته پاتې کېږي طالب د ما مشر نه ده راسئ شخصیت پرستی مه کوئ راسئ دین پرستی وکئ اسلام پرستی وکئ سبا که د امریکانو تر وتلو وروسته د 9مې لسیزې تکرار کېږي طالب د ما مشر نه ده که د 9مې لسیزې تکرار د امریکانو له وتلو نه خدای مه کړه خدای مه کړه وروسته کېږي زه د طالب ملاتړ نه کوم
د ما مشر به د امریکانو تر څنګ ولاړ وي د ما د طالب د تنظیم قمندانان به له امریکانو سره په چاپو کې ګرځي زه به له طالب نه ملاتړ کوم کله وحاشا دا کېدونکی نه ده تر پرونه چې مجاهد و د روسانو په خلاف و رهبر مې و لیکن چې خاین سو د افغانانو په وژلو په ورانولو کې لاس و رهبر مې نه ده غلی شئ کنې بیا موږ څه به ووایه د طالب کوم جنایت داسې ته ماته ووایه طالب څه معامله کړې چې ته به د طالب حقایق ووایه نور موږ چاته اجازه نه ورکړو په سوشل میډیا کې موږ له طالبانو نه هیله او ارزو همدا ده چې خپل دښمن وپېژنئ هغه څوک چې نه یې داعش پرېښوده نه یې امریکایي پرېښوده نه یې بلیک واټر پرېښوده نه یې سیایب له هر چا سره یې تړونونه د طالب په خلاف وکړه د اربکیانو اکثریت قمندانان د همدغوی دي دا چې پرونې حافظان د قرآن په دې خوله خوله په مرمیو ویشتل د همدغه حزب پورې تړاو لري زه د خپل ولایت درته خبره کوم سلګونه اربکي قمندانان د ګلبدین پورې تړاو لري جمعه خان همدرد څوک و دا اوس د جلال آباد والي اوسنی چې ټاکل سوی ده دا څوک ده وردګ د معارف وزیر څوک و لسګونه دغه اسدالله هغه دغه بل خاینې دا ټول د حزب قمندانانو خو چې مونږ د افغانیت او د اسلامیت په خاطر د دې په خاطر چې صلح ته 2 قدمه وړاندې لاړ شو د تاسو په جرمونو خاورې اچو د مونږ بدبختي ده دې ته مو مجبوره کوئ نور او دا هم درته وایم چې مستند فلم د تاسو د جنایتونو زه بیا جوړوم چې کوم وحشتونه مو کړي هغه خلکو چې کورونه مو وران کړي دي هغه ټول بیا په دغه هغه کې راولو مه کوئ مونږ د دې په خاطر باندې چې له روسانو سره مو جهاد کړی او د پردې تر شا مو له امریکانو سره ښه کړی مخامخ مې یو څه کول تګاو استشهادي و دا چیرته دې کړي استشهادي په ټول د 18 کلن د امریکانو په اشغال کې د یو ډز د حزبیان راوښي چې په امریکانو یې کړي غیر له دې چې طالب داعش سره اختلاف CIA سره اختلاف ملیشو سره اختلاف هر څه مو براله دي راغله لکه شیطان په لغمان کې ظاهر شولې خو مونږ نه وایو غږ نه کوو نور تاسو هم داسې مه کوئ اول ګزار دی په طالب باندې او دا نامقدسه جګړه طالب راسه زه تسلیم سم ته ولې پاتې راسه د سولې خبرې اوس پار تلویزیون کې ناسته لکه ښځه غوندې زاړې ولا حکومت ما سره ناجایز وکړي حکومت سره مځکې دې غوښتې قرارداد دې ورسره کړی غلا وې د هر څه اردو به راکړي او دا تا ونه ویل زما مجاهدین دې په اردو کې مدغم سي مجاهد او اردو مجاهد او امنیت ملي مجاهد او استخبارات زه لا په دې شک یم چې هسې نه ټرمپ د حزب غړیتوب ونه لري زه لا په دې شک یم چې پوتین د حزب غړیتوب ونه لري دومره منافقت دومره شیطانت الله مو ذلیله که اختارونه و اختارونه نه یې ولاکه مرګ نه ډارېږو قصه کې دې مولاکې بره ګم شو رنګ ته ګم کو چې اچا څو تا وزلي هغه د خدای بیخي بخي نه چې له تا څوک ډارېږي د هغه د خدای بیخ وباسي اکسپایر ټوپک مارانو که نه